څلور زره لغتونو له جملې څخه د اول کتاب اووم درس د لغتونو برخه. allow allow په معنا د اجازه ورکول یا یو چاته مثال د خبرې د دې اجازه ورکوي پرمیشن ورکول چې یو څه کار وکړي. having a ticket will allow you to enter the show یعنی د ټیکټ درلودل تاسو اجازه ورکوي چې سینما ته داخل شئ. having a ticket د ټیکټ درلودل will allow you to enter the show د دې اجازه تاسو درکوي چې سینما ته داخل شئ. نو allow په معنا دی اجازه ورکول یا اجازه درکول یو چاته. announce په معنا د اعلانولو ده. he announced to everyone his new idea for the company هغه شخص چې و د کمپنۍ لپاره کومه نوې ایډیا چې درلوده ټولو ته اعلان کړله. he announced هغه اعلان کړله یا اعلان کړی وو to everyone هر یو ته his new idea په باره د هغې نوې ایډیا یا نظریې کې for the company چې د کمپنۍ لپاره یې درلودله. نو announce په معنا د اعلانول. beside په معنا د په څنګ کې یا درکنار یا په څنګ کې څنګ ته. The two brothers stood beside each other د دواړه ورونه چې دي یو بل څنګ ته ولاړ دي. The two brothers دواړه ورونه چې دي stood ولاړ دي beside each other په څنګ دي یو بل کې یا دی یو بل په څنګ کې. نو beside په معنا دی په څنګ کې یا تر څنګ. چالنج په معنا دی یو چاته چالنج ورکول یا مثال د خبرې دی یو څه په باره کې چې تو وایي چې دا کار دی وکړو دا شی به وسي یعنې چالنج ورکول یو چاته. it was a challenge to climb to the top of mountain یعنې دا د موږ لپاره یو چالنج ده یا دا یو چالنج ده چې د غره سر ته وخېځي د غره څوکې ته وخېځي. it was a challenge دا یو چالنج ده to climb to the top of the mountain چې وخېځي کلیم وخېځي to the top of the mountain د غره څوکې ته. نو چالنج په معنا دی چالنج یا هم یو چاته چې چالنج ورکوي. claim په معنا دی اعلانولو ده یو دوستانو یا هم حق غوښتل ادعا کول حق غوښتل. he claimed to know why the country laws were weak یعنی هغه ادعا وکړله یا حق یې غوښته دی چې ولې د کشور یا د هیواد قانون دومره کمزوری ده. he claimed هغه حق غوښته to know چې پوه سي why the country چې ولې د هیواد law were weak قانون ډیر ضعیفه ده. نو claim په معنا دی حق غوښتل یا هم ادعا کول. condition په معنا دی حالت یا وضعیت ده دوستانو. the patient condition was very good د مریض حالت چې ده یا وضعیت چې ده ډیر ښه ده. the patient condition د مریض حالت یا وضعیت was very good ډیر ښه ده. نو condition په معنا دی وضعیت یا حالت. contribute مرسته کول یا همکاري مرسته یا همکاري کول. we decide to contribute money to the new hospital موږ دا فیصله وکړله چې د نوي هسپتال سره د روپیو کومک وکړو. we decide موږ دا پریکړه وکړه to contribute money چې د روپیو کومک وکړو to the new hospital له نوي روغتون سره. نو contribute په معنا دی مرسته یا همکاري. contribute. difference په معنا دی توفیر یا هم اختلاف فرق. the biggest difference between the birds is the color of their feathers یعنی د مرغیو په منځ کې تر ټولو غټ توپیر چې ده هغه د دوی د بڼکو رنګ ده. the biggest difference یو غټ توپیر between the birds په منځ د مرغانو کې is the color رنګ ده of their feathers د دوی د بڼکو. نو difference په معنا دی توپیر یا فرق. difference. divide معنی تقسیمولو یا ویشلو. we divide the pizza موږ پیزا تقسیم کړه یا ویشله. we divide موږ تقسیم کړه the pizza. expert په معنا دی ماهر یا هم متخصص. the wizard was an expert at magic هغه جادوګر چې ده یو ماهر یو پوه یا متخصص دی جادو ده. the wizard هغه جادوګر چې ده هغه کوډګر چې ده was an expert یو ماهر یا متخصص ده at magic په جادو کې. expert په معنا دی ماهر یا هم متخصص یا هم پوه. famous په معنا دی مشهور یا هم یو چې ډیر مشهور هغه ته موږ famous وایي. the Eiffel Tower in Paris is very famous په پاریس کې چې دا ایفل ټاور ډیر مشهور ده. the Eiffel Tower in Paris په پاریس کې is very famous ډیر مشهور ده. نو famous معنا دی مشهور. force قوه قدرت. force he used all his force to try and open the door
هغه ټول خپل قوت یا زور استعمال کړ تر څو چې دروازه خلاصه کړي. He used all his force. هغه ټول خپل قوت یا قدرت استعمال کړ to try چې کوشش وکړي and open the door او دروازه خلاصه کړي. نو فورس په معنا د قوت، قدرت او زور. harm توانی یا هم ضرری. A hot iron can cause great harm if you are not careful. یعنی که چیرې متوجه نه اوسېږي یو سره یا ګرمه اوسپنه د ډېر غټ ضرر یا تاوان لامل کېدای شي. A hot iron یو ګرمه اوسپنه can cause کېدای شي چې لامل شي یا سبب شي great harm د غټې تاوان یا ضرر. if you are not careful که چیرې ته متوجه نه اوسې. نو harm په معنا د تاوان یا ضرري. لې په معنا د خپرول یا په ځمکه باندې داسې لکه هوارول. Don't lay your sock on the floor. یعنی خپلې جورابې په ځمکه باندې مه هواروه. Don't lay مه هواروه your sock خپلې جورابې on the floor په ځمکه باندې. نو lay په معنا د هوارول یا هم په ځمکه باندې اچول. peace په معنا د صلح یا هم سوله. A white dove is a symbol for peace. یعنی یو سپینه کوتره د سولې لپاره سمبول ده. A white dove یو سپینه کوتره is a symbol یو سمبول ده for peace د سولې لپاره. نو peace په معنا د سولې. prince په معنا د شاهزاده. البته دوستانو بخیر. prince په معنا د شاهزاده. The prince and the princess were married. شاهزاده او شاهزادګۍ واده وکړه. The prince شاهزاده and the princess او شاهزادګۍ were married واده وکړه. نو پرنس په معنا دی شاهزاده. protect په معنا دی ساتل یا محافظت کول. fireman protect us from fires. یعنی هغه اوروژونکي چې دا موږ له اور څخه وژغورلو. fireman هغه اوروژونکي protect us وژغورلو موږ from fires له اور څخه. نو protect په معنا دی ساتلو یا هم ژغورلو. sense احساس یا حس. I could sense that he was watching me. یعنی ما احساس نه کوو یا دا مې نه احساسوو چې هغه ما ته ګوري. I could sense ما نه احساسوو یا احساس مې نه کوو that he was چې هغه watching me ما ته ګوري یا ما ګوري. نو sense په معنا د احساس یا حس. sudden په معنا د ناڅاپي یا یو ځلي یا ناڅاپي ناخبره. He felt a sudden pain in his chest. یعنی هغه سړی چې دا په خپله سینه کې یو ناڅاپي درد احساس کا. He felt هغه احساس کا sudden pain یو ناڅاپي درد in his chest په خپله سینه یا د سینې په قفس کې. نو sudden په معنا د ناڅاپي یا هم ناخبره. therefore په معنا د دې لپاره یا د همدې لپاره. his part therefore he will go on a date. هغه چې دا چاغ ده نو د همدې لپاره هغه باید چې غذایي رژیم واخلي. his part هغه چې دا چاغ ده. therefore د همدې لپاره he will go on a date. یعنی هغه باید یا شاید چې غذایي رژیم واخلي. نو therefore په معنا دی د همدې لپاره یا د دې لپاره. دوستانو دا و د لغتونو برخه. تر بل درس بیا درېږو. په خدای مو سپارم. مننه.